د لر او بر افغانانو ازار وهلی پاکستانی حکومت ښه ورځ نه لري. له یوې خوا د ټي ټي پي بریدونه او له بلې خوا د قرضونو ډېرېدل. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې د لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان د تباهۍ هڅې او د پرمختګ مخنیوی کوي، خو بیا هم د افغانستان پیسې او اقتصاد تر پاکستانه ښه دی. قرضداره نه یو او همدارنګه امنیت هم تر پاکستان 10 چنده ښه دی. د پاکستان پورونه 243 میلیارده ډالرو ته ورسېدل. د پاکستان د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې دا مهال د پاکستان ټول کورني او بهرني پورونه 8.816 میلیارده پاکستاني کلدارې چې شاوخوا 243 میلیارده امریکایي ډالره کېږي ورسېده. د تازه جزئیاتو پر اساس د پاکستان په پورونو کې د تیر کال په پرتله 15 سلنه ډیروالی راغلی چې د خلاصولو لپاره اړ دي له خپلو ځینو متحدینو نړیوالو سازمانونو او د پیسو نړیوال صندوق څخه تازه قرض واخیست. بلخوا ټي ټي پي وایي په 499 بریدونو کې 483 پاکستاني نظامیان وژلي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پر پاکستاني نظامیانو په 499 بریدونو کې 483 نظامیان وژلي، 649 تنه ټپیان کړي او 3 ژوندي نیولي دي. پاکستاني طالبانو د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 10مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د 2024 کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې پر پاکستاني نظامیانو او استخباراتي کارمندانو 499 بریدونه کړي. د پاکستاني طالبانو خبرپاڼه زیاتوي چې په دغه بریدونو کې د پاکستاني ادارو 80 کشفي کمرې، 14 ارادي پوځي موټر او 12 پوځي ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.